د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال هغه سیالۍ چې د ولسوال ملا جاوید بدري له لوري د ځوانانو ترمنځ د یووالي، همغږۍ او سالمې بوختیا د پیاوړتیا په موخه پیل شوې وي. د 55 لوبډلو له ګډون وروسته د بکخیل او غیبخیل لوبډلو ترمنځ په پایلوبې سره پای ته ورسېدې. د پایلوبې په سیالۍ کې غیبخیل لوبډلې وکولی شول د بکخیل لوبډلې ته ماتې ورکړې او د دغو سیالیو اتلولي خپله کړي. د یحیی خیل ولسوال ملا جاوید بدري وایي د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د ځوانانو ترمنځ د اتحاد او یووالي پیاوړتیا، د هغوی ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول، سالمې بوختیا ته زمینه برابرول او له نشهیي توکو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره د مثبتو او ګټورو فعالیتونو پراختیا ده. پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ کې کوم ټورنمنټ موږ په لار اچولی و، دغه ټورنمنټ کې د ځوانانو اتفاق، یووالی او له نشهیي توکو راګرځېدا څخه دغه د موږ هدف ولو او لله الحمد خپل هدف ته کې ورسېدلو چې د ټولې پکتیکا ځوانانو دلته ګډون کې وکول او ښه په یووالي او ښه همغږي باندې سرته ورسېدل. بلخوا د سپورت او بدني روزنې امیر وایي د داسې ورزشي سیالیو ترسره کول د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ د پیاوړتیا ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته د خپلو وړتیاوو د ښودلو زمینه برابروي. نوموړی زیاتوي چې د منظمې ورزشي برنامې له لارې د ځوانانو استعدادونه وده کولی شي او د راتلونکو سیالیو لپاره به د غوره لوبغاړو د روزنې زمینه هم برابره شي. د دغو سیالیو لوبغاړو او لیدونکو د سیالیو ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې ورته ورزشي پروګرامونه نه یوازې د ځوانانو ترمنځ سالمه سیالي او همکاري پیاوړې کوي بلکې هغوی له بې ګټې او زیانمنو فعالیتونو څخه هم ساتي. خپله بریا ډېر ویاړو الحمدلله ټولو لوبغاړو مقابل چې خصوصا زموږ لوبغاړو ښه لوبه وکړه. دو ادم خان پکتیکا د سپورت عملیات څخه ډېره زیاته مننه کوو، بالخصوص د یحیی د ولسوالۍ د جاوید بدري څخه ولسوال جاوید بدري څخه چې دغه لوبه یې پلار اچولې وه. دا لوبه د ځوانانو لپاره د ځوانانو د ورزش د ودې لپاره ډېره ګټوره وه. دلته ډېره ښه تفریح وسوه او د موږ ټولو ډېر ښه ساعت کې تېر شو. دغه ټورنمنټ د غیبخیلو په نمایندګۍ باندې پای ته ورسېدو. ماشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کې د امن فضا کې پای ته ورسېدو، ډېر خوشحاله یو، ډېر خلک راغلي وو. په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال دغه سیالۍ د ولسوال ملا جاوید بدري په نوښت ترسره شوې چې 55 والیبال لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د سیالیو له پیل څخه تر پایلوبې پورې ګڼو ځوانانو او د ورزش مینوالو ګډون او ننداره وکړه. د یادو سیالیو له لارې ځوانانو ته د سالمې بوختیا، سیالي او د خپلو ورزشي وړتیاوو د څرګندولو زمینه برابره شوه. د ولسوالۍ مسؤلین وایي د ځوانانو د سالمې روزنې او ورزشي استعدادونو د ودې لپاره به د ورته سیالیو او پروګرامونو د ترسره کولو هڅې دوام ولري.